هر څه چې کوو باید زر یې وکړو، سمه ده؟ تا او زه دواړه یو ځای هر کار کولی شو. موږ یوازې خپل زړه نامه اخلو، عدالت په خپلو لاسونو خپروو. چېرته چې ډار ختم شي هلته موږ پیلېږو. هغه ور چې نړۍ به ورته حیرانه شي، هغه ور موږ بلوو. لورې لاړه شه وګوره ملکې خور دې څنګه ځنډ وکړ. سمه ده مورې. ملکې خورې دا نو له کومه شوه توبه خدایه. ملکې خورې ملکې خورې خورې ولې دې دومره ناوخته کړه؟ زه درپسې خفه شوې یم. یو څو ساعته چې ودې نه وینم بیا درپسې خفه کېږم. موږ درته هېڅ ارزښت نه لرو. مه وایه عاکفه. خور خو مې بلې نړۍ ته تللې. سمه ده ګرانه په تمه دې یم. درځم یوه شېبه. لږ پاتې و چې ګیره شم. ملکه خور دې چیرته ده؟ راځي مورې پوهه شنو هغې پرواز کړی هوا کې ده. اوس بالاخره راښکته شي. زه یې ګورم. خور مو څنګه ټاکره شوې ده؟ عاکفه وروره څومره زر دې وپېژندم. آفرین دې وي نوربانو. څه شوي بل چاته په تمه وې؟ تا خو مخکې له ملکې خور سره ملکې خور سره څه شوي؟ تاسې همدا اوس په موبایل کې خبرې نه کولې؟ دارو موشه ژوندی اوسې. نه پوهېږم. خبرې مو کولې؟ لورې غلې شه ولې دومره پوښتنې کوې؟ د شړومبو مچ په څېر ده. لپاره راځه عاکفه دلته کښېنه. راځه کښېنه زه به درته خواړه واچوم. نوربانو لورې داسې مه کوه ملکه خور دې بله شرموې. هغه بښنه غواړم ملکې خورې. مهمه نه ده ګرانې کیسه کې مه کېږه. زه هیڅ کار کې بریالی نه شوم. نه ښه خاوند شوم او نه هم ښه پلار. هر څه مې برباد کړل. هر څه. تر ستوني پورې ستونزو کې ډوب یم. لورې ما وبخه لورې.
نه ژوند کولو کې بریالی شوم او نه هم په مړه کېدلو کې خدایه. ډارنه سوها، ډارنه ډارنه. دې وخت کې به څوک وي ها؟ سلام سوها، د نن ورځې کار دې ډېر زیات حیران کړم. کابل څوک وایي ژوندی مې نه پرېښوده خو څه اوس چې ستا کسان هم دلته دي په سر مې وویله چې دا کار ختم شي. نه سوها نه، غواړم تا ته یو چانس درکړم او د دې لپاره چې خپل اعتبار بیرته لاسته راوړې. چانس راکوې؟ څه وکړم ها؟ سبا ته امنیت ته لاړ شه، له کیف سره خبرې وکړه. د څه په اړه؟ د مړې شوې ښځې حلیمې په اړه. هر څه دی چې له خولې راووتل ورته ویې وایه. آزاد یې. خو هغه سړی به ما ووژني. هغه سړی لیونی دی. لږ څه زیان به درته ورسوي ښکاره ده، خو د دې کار په بدل کې تا ته یوه نوې پاڼه خلاصوم ګرانه. رښتیا وایه ښاغلیه؟ البته چې رښتیا وایم سوها، رښتیا وایم. سبا دا کار ختم کا، نور کار ماته پرېږده. خاش څه کوې رانه؟ والله څه وکم، همدلته پاتې کېږم. ملکې لورې ته چېرته اوسېږې؟ پلار کره دې ځې؟ نه خور جانې، یوه ملګرې مې د هغې کار اوسېږم. ممدوحه، یوسف نن شپه تا ته امانت دی. د ممدوح ورور خبره دې ومنې. سمه ده نجیبه وروره. غټ سړی دی، الپار خو نه دی چې داسې خبرې کوي. زما لپاره ټول یو ډول دي، که هغه الپر وي که یوسف. هلی نو ښه شپه ولرئ. ښه شپه. ښه نو ښه شپه. ته څنګه ځې؟ ملګري نه یې موټر راوستی، کور ته چې ورسېدې پیغام راولېږه. باید پوه شم چې ښایي کنه نه خو باران شي. سمه ده درلېږم یې. څه چې کور ته ورسېدې بیا ته ماته پیغام راولېږه. سمه ده؟ سمه ده. ښه شپه ولرې. ښه شپه. سمه ده تېروتنه رانه وشوه، داسې راته مه ګوره نو. ته نشې کولی هر کله چې وغواړې په هر چا باندې چغې ووهې. زه همداسې یم ملګریه، څه وکړم؟ یا را سره اوسه یا مې خوشې که. خوی دې بدل شوی دی. راځه یوسفه چې ځو. د ممدو او عاقف چلند نن شپه یو بل سره هیڅ ښه نه و. فکر کوم له یو بل سره یې جنګ کړی دی. نن یې په امنیت کې لږ جنجال وکړ. هغه بدخوی عاقف پر ځای کې جنجال کوي. هغه هم د ښاغلي زکي یحیی په مخ کې. هغه غوښتل ووایي چې نور عاقف دلته نه غواړم، خو زما لپاره یې څه ونه ویل. ښه نو څه به وشي؟ یو څه موده به دفتري کار کې آرام وکړي. عاقف دفتري کار وکړي؟ والله کوم عاقف چې زه پیژنم هغه میز به واخلي او د چا په سر به یې مات کړي. هغه وخت به وګورو چې د دفتر کار څنګه کیږي. هیڅ نه پوهېږم سبا به څنګه ورته ووایم، خو د هغه ساتلو لپاره باید دا کار وکړم. چا نه یې ساتئ؟ له خپل ځان نه یې ساتم، خپل ځان نه یې. امر صاحب چمتو شئ. څه شوې ممدوحه؟ زما ملګرو د کلش پته پیدا کړې. تاسې ډلې ته خبر ورکړئ، زه هم په لاره کې یم. سمه ده، په تمه یو. څه شوي نجیبه امره؟ د کلش پته یې پیدا کړې ده، په ځانګړو خوندي کورونو کې پټ دی. دا ډېره لویه خبره ده. زه اجازه لیک هم د اوس چمتو کوم.
زه به هلکانو ته خبر ورکړم. بله هغه سنه چې ما پاړه تاسو ته ویلي و هم دا اوس چمتو کوي پوه شوئ که نه؟ ملګرو یو بیړني عملیات ته ځو. ټول په 5 دقیقو کې ځانونه چمتو کړئ. په بشپړ ډول ځان چمتو کړئ. ښکاره نه ده چې چېرته ځو او له څه سره به مخامخ شو. زر کوئ. سمه ده سرکار. سمه ده راځئ چې ځو. دلته څه خبره ده؟ ولې ورخطا یې؟ عملیاتو ته ځو څارګر صاحب. کلش کمال نیسو. الله الله، یعنی ادرالین شته، یعنی د وسلو غږ، د باروتو بوی هم شته. بې ډوله خو واده نه کېږي. آفرین دې وي امر صاحب، ته هم ډېر ښه سړی. هم دا اوس وخت دی. عاکفه امر وکړه امر صاحب. یوه شېبه صبر وکړه. امر صاحب زر ووایه وګوره عملیاتو ته ځو زر کوه. ستا ملګري زی خواشینی یم خو ته به هم دلته پاته شې. ټوکې کوې. چمتو یې ملګرو؟ نجیب امیر ته به په تمه شو. عاکف سره خبرې کوي. څارګر صاحب زه خو پوه نه شوم دا عاکف څارګر صاحب به د ارشیف په برخه کې څه کوي؟ کومه بله خبره نشته نیازي، هر څه ښکاره دي. بې ځایه کارونه یې ډېر شوي دي، ځکه یې داسې یوه سزا ورته ورکړه. تاسې جدي یې؟ ښه ده خو ولې؟ ستا د ښېګڼې لپاره. په دې وختونو کې له کنټروله وتلی لیونیه عجیبه کارونه کوي او مونږ یو ډېر مهم حالت کې خپله هم پوهېږي. یوه کوچنۍ تېروتنه هم مونږ تباه کولی شي. داسې ده. ښه نو چا دا پرېکړه کړې؟ څارنوال صاحب سره یو ځای مونږ دا پرېکړه وکړه. تر هغه چې بیرته پخوانی عاکف شي باید د ارشیف په برخه کې دفتري کارونه وکړي. سمه ده؟ دفتري کار؟ داسې مه کوه امر صاحب، ما خو پېژنې زه دفتري کار کې لیونی کېږم، اعصاب مې خرابېږي. زما کار د خاینانو نیول دي نیول. څنګه داسې یوه پرېکړه کولی شي؟ څنګه داسې کار کولی شي امر صاحب؟ ما تا سره داسې نه دی کړي، خپله د خپل ځان سره داسې کړي. یو ځل فکر وکړه چې ولې داسې پرېکړه شوې ده. ما ته بل ډول سزا راکوي، هر څه چې وي منم یې. پوه شوې امر صاحب؟ ما سره ولې داسې کوئ امر صاحب؟ د کارونو په بدل کې مې هم داسې کوئ؟ د همدې کار وړ یم. تر نن ورځې پورې مې یو ګام هم بې له تا نه دی اخیستی. تل مې ستا ملاتړ کړی. څو ځلې ستا منفقي وغوښتله خو زه یې مخې ته ودرېدم. خو ستا ضد همداسې ستا دا بې ځایه کارونه ستا امر صاحب ناوخته کېږي. سمه ده څارنوال صاحب. امر صاحب ډاډه یې چې په دې حالت کې موږ سره ځئ؟ زه ښه راځئ چې ځو.
سارګر صاحب ستا د میز د سر توکي می ټول کړل او د آرشیف برخې ته وړم. پرېږده نو کم اخله اوس به مې تاته هم کوم څه ویلي وو. په خیر راغلی څارګر صاحب. خیر اوسې، مننه. دا حالت به هم تیر شي، دا هم تیریږي. تیریږي. ممدوحه ته د مخې دروازې ته لاړ شه. حاکان سره له درې نورو کسانو به تا سره لاړ شي. عثمانه ته ځان سره 2 کسه واخله او شاخوا ته لاړ شه. سمه ده. نور کسان د امنیت ونیسي. نیازي تمام دلته پاتې شه. سمه ده امیر صاحب. ورځئ، خدای دې تاسو سره مرسته وکړي. مننه امر صاحب. راځئ ملګرو. اندېښنه مه کوه، بریالي کېږو. لعنت دې وي. ته مخکې راشه ګرانه. آفرین راشه. هو همداسې. دا نه څه دي. وای وروره پولیسان راغلي. د تشه پولیس دا ځای هم پیدا کړ. په کراره وروره. ښه اوس چې راغلی دي موږ هم باید ورنه مېلمه پالنه وکړو. ملګرو دا 2 کسه ونیسئ. شاوخوا هم ولټوئ. ته هم دلته پاتې شه. سمه ده وروره. راشئ سرکوی راشئ. سر مو راښکاره کړئ چې ماغزه مو باد کړم.
ودرېږه امر مو چیرته دی و ته څارنوال صاحب عملیاتو ته تللی د څه شي عملیات نه پوهېږم پټ عملیات دي خو عاقب سرګار صاحب دلته دی ښه نو هغه ولې پاتې شو عجیب امر عاقب سرګار صاحب ته د دفتر کار ورکړ اوس ارشیف کې دی الله الله دلته څه کارونه شوي دي د ارشیف چیرته دی وړاندې د خلاصه دویمه دروازه مننه کوم هیله کوم هلکانو هلته څه خبره ده امیر صاحب 2 کسه ووژل شول او 2 کسه نور هم ژوندي ونیول شول مامدوه تا څه وکړل امر صاحب کلاش کمال ځان پټ کړی هغه لټوم اوس کور کې دننه یم هر څه سم مخته روان دي هیڅکله هم نه تسلیمېږم کله چې فرصت په لاس درغلی و باید زه دې وژلی وای همدا خبره خو باید تا ته وکړم 2 مرمۍ نورې دې پاتې دي مرمۍ دې خلاصېږي څه دي اوس زما مرمۍ هم شمېرې اندېښنه مه کوه زه دومره مرمۍ لرم چې د 4 ورځو لپاره بسه نه کوي خو زه دومره صبر نه لرم کماله که یو تارویخته دې هم ښکاره شي بسه نه کوي زر کوه وړاندې شه حاله ځان دې راښکاره که بیړه وکړه سمه ده په تماشه درځم زه نه پوهېدم چې ته به دومره کم عقل ممدوحه هر ګیره ورته د مولا او هر یونیفورم لرونکي ته د پولیسو فکر مه کوه که رښتیا وایم حیران دې کړم ونه خوځېږې که یوه ګوته دې هم وخوځېږي مغزه به دې در باندې وشیندم څه وشول مامدوه کمال دې پیدا کړ پیدا مې که خو خپله یې مرګ ځان ته وټاکه تسلیم نشو د تسلیمېدو نیت یې نه درلوده سمه ده دننه مو شهر څه پیدا کړل ټول را واخلئ د پیښې ځای پلټونکي ډلې ته خبر ورکړئ څوک چې مو ژوندي نیولي هغوی یې امنیت ته ویسئ سمه ده امر صاحب کوم ثبوتونه چې دلته پیدا کوم مهم دي هرومرو به موږ ته یوه نوې لاره ښکاره کړي راځه څارګر صاحب امیر صاحب وغوښتل دا دوسیه وګورئ دې ټولو دوسیو ته به یوه ورځ ور واچوم ته هم له قصده داسې کوې که څنګه زه لاړ شه څه وکړم نو دنده خو دنده ده وای 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 عملیات روان دی او عاقب څارګر صاحب دلته ناست دی او کار کوي که په خوب کې مې هم لیدلی وای باور مې نه کاوه دنیا هم داسې ده که ما ته په خوب کې م لیدلی وای چې ته یو باشرف او ښه سړی یې
نو هیڅ مې باور نه کوه. خبرو ته دې پام کوه، مخې ته دې د دولتي او لوی څارنوال ولاړ دی. والله په دې ورځو کې زما هر څه ډېر ځله یادوځي، هېڅ پوښتنه مه کوه. بخښنه غواړم څارنوال صاحب. مهرباني وکئ د یادښتونو ټول انځورونه. مبارک دی وی اتنه، نه پوهېږم څنګه له تا نه مننه وکړم. دې غاړکۍ پسې نور شیان نه غواړم. دا چې ماته مو دومره ساده فکر کړی و، زما غرور مو مات که. لومړی ځای مې چې ولیده پوهه شوم چې په دې کې اله ده. ته په رښتیا هم ډېره خطرناکه ښځه یې. زما رښتینولي باندې هېڅکله مې شک مه کوئ. اوس زه ډاډه شوم چې ستا مینه هر څه یوازې د دې دعوا سره دي. هو ما له ښاغلي ګورجن نه غوښتنه وکړه. کله چې سوها واقف جنجال پیل کړ له وزارت نه به یو دوه هیاتان همالته وي. ډېر ښه فکر دی، آفرین. ها کیفه ته خو به د حلیمې دوسیې نه ګورې که نه؟ نه، ولې به هغه دوسیه ګورم؟ ما ځینې خبرې اورېدلې. څنګه خبرې؟ ځینې خبرې وې نو ګرانه. ما ته وګوره ښاغلی سوها، ستا عمر او موقف ته نه ګورم، هم دا اوس دی. پخواني خاوند یې هغه خرڅوله. خبر شوم چې ته هم د دې موضوع نه خبر یې. څه دې وویل؟ پوه نه شوم. څه دې وویل؟ هغه ښځه چې تا ورسره مینه لرله او اوس دې هم فکر نه ده هیره کړې، په اصل کې هغه یوه ارزانه ښځه وه. د پیسو په بدل کې به هره شیبه خرڅېدله. غلی شه. دروغ خو نه دي، ته خپله هم په دې ښه پوهېږې. کوم اخلا جلدی راغلی که څنګه؟ وژنم دې زناوره، ټوټې ټوټې کوم دې، زما اعصاب دې خراب کړل. وژنم دې سوها، ژوندی دې نه پرېږدم. مرسته وکړئ زناوره، وژنم دې، وژنم دې، مرسته وکړ. وژنم دې، تاسې چېرته یې؟ ژوندی دې نه پرېږدم. څارګر صاحب، خوشمه کوله رشه. څارګر صاحب آرام اوسئ. داسې مه کوئ، آرام اوسئ. ما ته وګوره، سترګو ته وګوره. امر صاحب دوی څوک دي؟ د وزارت تفتیش کوونکي دي. دلته څه کار لري؟ نه پوهېږم، هېڅ خبرې نه دی راکړی. الله الله. عامر صاحب زر راشئ. څه شوې احمده؟ عاقب څارګر صاحب، څارنوال سوها به ووژني. دا څنګه کار دی؟ د څارګر او څارنوال جګړه شوې، یا که ما غلط واورېده؟ الله الله، څه خبره شوې؟ په دې وخت کې ښاغلی سوها دلته څه کار لري؟ نه پوهېږم. راځئ چې ویې ګورو. مرشا ملګریا، ملګریا څه کوې؟ صبر وکړه. ملګریا خوشې مې که ملګریا. ملګریا دا چې د حلیمې په پاک کې رامنځته کول څه ته وایي، دې ته یې ورښکاره کوم. ملګریا صبر وکړه. ملګریا د دولت په څارنوال څنګه برید کولی شي؟ ما په ټول ژوند کې داسې یو رذالت نه و لیدلی. په لومړي سر کې ته تاسې ټولو سره به د دې کار حساب وشي. ناڅاپه یې راباندې برید وکړه، د سړي په ما برید وکړه. دا خبره به وزارت ته ووایم، هر څه به قانوني مخته ویسو. دا د بخښنې وړ کار نه دی. د مراتبو سلسله تاسې ته ارزښت نه لري. دا څنګه رذالت دی؟ امکان لري دې مسلک نه وشړل شي. ډېر مې دا حالت وزغمه مفتشه. تا ماته دا نه دی راکړی او ته یې رانه نشي اخیستلی. ما په خپل زیار او هڅې دا لاسته راوړی. یوازې او یوازې زه یې بېرته تسلیمولی شم. زه د دې عزت لیاقت نه لرم. تاسو د دې مقام لایق کس پیدا کړئ. زما له خوا تر همدې ځایه وو.
عاکفه یوه شېبه ودرېږه. امیر صاحب نشم درېدلی، بخښنه غواړم. ته غواړې څه وکې؟ څنګه په څارنوال برید کولی شي؟ څه موخه لرې هلکه؟ دننه څه وشول؟ تا ته یې څه وویل؟ کاش ما ته یې څه ویلي وای، هغه وخت به مې ځان کنټرول کړی و. ښه نو چاته یې څه وویل؟ حلیمې ته. په حلیمې تور ولګوه، هغه هم ډېر یو بد تور. ما هم څوکۍ راواخیسته او د هغه په سر مې ماته کړه. باید دعا وکړي چې ومې نه وژه. حیاتانو هم د حالت ولیده. اوس به څه کوو؟ خیرت دې څه خبره ده؟ کومه خبره نه ده. څه شوي ممدوحه؟ د بیا ګلان وکرل، څارنوال یې ووهه. دا ته څه وایې؟ فکر کوم دې کار کې هم د کوم چا لاس شته. د سوها خبرې او د حیاتانو لوبه خو روانه ده، خو څه دا ځل ته هم له خپل حد نه تېر شوې. هو خپل حد نه تېر شوی یم. دلته راشه چېرته ځې لیونیه، چېرته ورک نه شي. دا پیژن پاڼه دې هم واخله. تا سره دی بیا امر صاحب، د یادګار په توګه یې در سره وساته. ملګریا باسکنو څه حال دې جوړ کړی؟ صبر وکړئ، زه هغه اراموم، بېرته یې راولم. زه هم در سره ځم. ته پوهېږې چې زه چېرته ځم؟ ها چېرته چې ځې زه هم در سره ځم. د هغه عاکف سر درنه غواړم نجیبه، د دې کار حسابي باید ورسره وشي. دا لومړی یا دوهم ځل نه دی. هر کله چې زموږ د ډلې په کوم کس بلا راشي، له شا یوازې یو کس راوځي. غواړې څه ووایې؟ ها ښکاره خبرې وکړه چې حیاتانې مو اوري. هله ما ښکاره خبرې وکړې، کومه پټه معنا نه لري. څوک چې باید پوه شي هغه پوه شول. یعنې څنګه؟ ته اوس ما ګواښه بې؟ نجیب یلماس د دولت یو څارنوال ته ګواښ کوي؟ هیڅ امکان نه لري څارنوال صاحب. زه یې چاته هم ګواښ نه کوم. څه چې رښتیا دي هغه وایم. خبره مو اوږده وه نجیبه. البته څارنوال صاحب، هغه لوپر د امنیت په تشکیلاتو کې د څارګر په څېر څه ان د یو عادي ساتونکي په څېر هم کار نشي کولی. راځئ چې ځو ښاغلی سوها. مهرباني وکړئ. دا ځای ډېر لوړ دی، دومره ډېر وړاندې مه ځه. که ډارېږې بېرته تللی شي. زه ډارېږم چې په تا څه ونه شي عاکفه. اندېښنه مه کوه، په ما څه نه کېږي. له داسې ځایونو نه هېڅکله نه ډارېږم. او هو ته ولې ما سره راغلې؟ هغه څه ووایم، زه یوازې ستا لپاره ډارېږم. ومې نه غوښتل چې تا یوازې پرېږدم. خو کېدای شي زه به داسې غواړم چې یوازې پاتې شم. که خفه شوی بېرته به لاړه شم. بس نه کوي چې راته ووایي. لاړه شه. څه دې وویل؟ ومې ویل لاړه شه، ځه که نه. وګوره ته تل هم داسې خبرې کوي. وایي ولې راغلې ولې لاړې؟ ته حق نه لرې چې ما سره داسې خبرې وکړې. ما څه کړي چې ته داسې کوې؟ ها راته ووایه چې څه مې کړي دي. زه څنګه؟ آیا زه د دې هر څه ارزښت لرم؟ البته چې ارزښت نه لري، خو د خلکو په خفه کولو او د هغوی د زړه په ماتولو سره کوم ځای ته نشي رسېدلی. هم د ځای ته د غره سر ته راځم. هله ځان دې وغورځوه. ولې به لاړ یې؟ اوس چې نه ډارېږې او ډېر زړور یې، ځان دې وغورځوه. فکر کوې ځان نشم غورځولی؟ ډاډه یم چې غورځولی شي. د مړي په سر به دې خلک لږ څه وژاړي او 3 ورځې وروسته به ستا نوم هېر کړي. ته ځان ته څه فکر کوې؟ فکر کوي چې خلک به ستا په اړه د اتلولۍ کیسې ولیکي؟ مه وایه که نه.
ما په ارامه پرېږده. هر کله چې د زړه وشي استعفا ورکوي، هر کله چې د زړه وشي وایي ما یوازې پرېږدئ. پایله ایسته ده ځوان څارګر خپل ځان سیند ته وغورځاوه. خو ولې؟ ځکه چې زړه یې هم داسې وغوښتل. ومې ویل له دې ځای نه لاړه شه ملکې، لاړه شه. په سترګو خو دې غره کې یوازې ته چېرته ځې ملکې؟ دا چې ته ما نه غواړې نو تا پورې اړه نه لري. ملکې ودرېږه. یوازې ستا ناست پاتې او تام پیل کړه. ښاغلیه، پلان په ډېره ښه توګه ترسره شو. که څه هم زما یوه پوښتۍ ماته شوه خو خیر دی. دا واته د خدمت لپاره خو باید دا شیان وزغمو که نه همداسې نه ده؟ ډېر خوشحاله یم چې بیا هم تاسې خپل منځ کې وینم. وبه ګورو چې هغه عاقف د قاضي په مخکې له ځان نه څنګه دفاع کوي. قاضي ته اړتیا نشته، هغه مخکې لوه. زه نه غواړم چې هغه زنداني شي. هر څنګه چې وي له دې مسلک نه خو شړل کېږي. زموږ لپاره هم دومره بسنه کوي. یعنې تاسې نور پلانونه هم لرئ ها؟ البته که نه نو ولې یو عادي مامور سره به دومره ځان بوخته وم ها؟ هی ښکلی، دا سیمه د یوې ښکلې او یوازې جلۍ لپاره هیڅ خوندي نه ده. نږدې بازار هم 20 کیلومتره لرې دی. که غواړې تر هغه ځایه تا رسولی شم. ډېر ټوکي یې. هله موټر ته پورته شه. کورنۍ مې ویلي څوک چې نه پېژني ورسره مه ځه. مننه کوم، زه خپله ځم. خبره مو اوږده وه، هله نو پورته شه. نه پورته کېږم. وګوره د ځوانانو مینانو ته وګوره، خلک بدل شوي. رښتیا وایي، هم یو بل باندې مینېږي، هم یو بل سره شخړه کوي. حیرانه یم دا څه ډول جلۍ ده. هغه خوارکۍ ته پورته شه که نه ملکې. نه ځم در سره، نه ځم. او هسې نه هم ته ما نه غواړې عاکفه. داسې نه ده چې زه تا نه غواړم. یوازې فکر مې ګډوډ دی. ته هم داسې مه کوه نو. ته ولې نه پوهېږې؟ ما یوازې غوښتل چې تا سره غم شریکي وکړم. خو ته هر ځل هم دا یو کار کوي. څه مې کړي؟ هم دا کار نو. هر کله چې څوک وغواړي ستا خواته یو ګام واخلي، ته په منډه ورنه لرې کېږي. سمه ده، بل ځل داسې نه کوه، ما وبخه. پوهېږم بیا یې کوي، بیا یې هم تکراروي، خوشي مې که. سمه ده، ارامه اوسه، بس که نو. ما تا سره څه کړي دي؟ څه بد مې در سره کړي دي ووایه. واخله ومې وله، په سر مې ووله، واخله. ډز وکړه چې ارامه شو. ته به م ارامه شي، هله نو واخله. لیونتوب مه کوه، دا لرې که. زه له وسلې نه کرکه لرم. سمه ده، که خپل ځان وولم بیا به مې وبخې. هو دا کار دی ډېر رومانتیک دی، د نورو کارونو په څېر دی. ښه سمه ده. صبر وکړه، څه کوې؟ ته په رښتیا هم لیونی شوی یې. وسله تشه وه. ته پوهېږې، فکر نه کوم دې نړۍ کې داسې کس وي چې ستا په دې خندا او مسکا باندې مین نشي. دا خبره ته منې که نه ملکې؟ ډېر ښه ډیالوګ و. کوم فلم کې دې اورېدلی و؟ سمه ده، ستا هر څه ته پام وي. راځه چې لاړ شو. اوس به ته څه کوې عاکفه؟ یو کار به وکړو نو. تا نور د پولیسي دندې ته نه پرېږدي. که نه مې پرېږدي نو نه مې دې پرېږدي. زه هم ځان ته ځانګړې لارې لرم. یعنې څنګه؟ زه پوهه نه شوم، ته څه وایې؟ کومه خبره نه ده. او ومې ویل، څه دې وویل؟ اوس په همدومره پوهه شه بسنه کوي. کمر باندې م وتړه. فکر کوم جلۍ ناسته وي. وړه بېرته په خلا شوله ولاړل.
قدرمنو لیدونکو د څارنوالۍ او امنیت لخوا پیل شوو عملیاتو کې یو نوی پرمختګ شوی. نن د امنیتي ځواکونو لخوا په یو کور باندې برید وشو چې په پایله کې جګړه رامنځته شوه. د وسلو قاچاق وړونکی کلاش کمال په دې جګړه کې ووژل شو. دوه کسان چې ژوندي نیول شوي دي هغوی نه څېړنې روانې دي. کوم سندونه او ثبوتونه چې د دې عملیاتو په ترڅ کې ترلاسه شوي دي تر څېړنې لاندې دي. څنګه چې پوهیږئ د کلاش کمال نوم په ډېرو پیښو کې اخیستل کېده خو هېڅکله یې سزا نه ولیدلې. ویل کېږي چې د دې سندونو له لارې به او موږ دې ته چمتو وو چې خپل نوکان هغوی ته ورکو خو هغوی زموږ ګوتې پرې کړې. که د هغوی مخه ونه نیسو بیا به ټول لاس او ان خپل ځان هم له لاسه ورکو. د کلاش وژنه هېڅ ښه کار ونه شو. هلک څه لیونی و خو په کار ښه پوهېده. کله چې موږ د یوه نوي پلان چمتووالی ونیسو یوه نوې څپېړه خورو هغوی سره زموږ کسان هم شته. که هغوی هر څه ووایي او خبرې وکړي بیا هر چېرته که ولوېدلو باید د پاڅېدلو ځواک ولرو. په ما باندې هم ډېر فشار شته. په هر حال ښه ده چې ملت تر اوسه نه پوهېږي چې د عملیاتونه د څه لپاره ترسره کېږي. تر اوسه هم موږ سره ځینې مواد شته چې په خپلو کارو پرده واچوو. رسنیز ملګري دې ژوندي وي د انسانانو احساسات په ښه توګه راپاروي. ښاغلیه تاسې خو پوهېږئ که څه هم ځینې خلک رسنیو کې جدي عکس العمل ښکاره کوي خو زموږ ملګري خپله ټوله هڅه کوي او د خبرې د لویدو مخه نیسي. په رښتیا هم د هغوی کار سخت دی. هغوی چې هر څه ولیکي سبا یا بله ورځ یو کس پیدا کېږي چې د هغوی دروغ رسوا کړي. په داسې حالت کې د هر خبر لیکل ستونزمن کېږي خو بیا هم خپلو لیکنو کې په ښه توګه لیکي چې دا د دیموکراتانو او محاصرې ترکیې بدنامولو عملیات دي. البته هر کار کې راکړه ورکړه کېږي فروحه. دې دعوا کې باید هر څوک خپله دنده سمه سرته ورسوي. په اصل کې که خلک په دې ډاډمن کړو چې دا جګړه د دیموکراتانو او شریعت پالو ترمنځ ده زموږ لاره به هم هواره شي. راځه خلدون خانه راځه. ښاغلیه تاسو خبر شوئ کلاش یې وژلی دی. په خواشینۍ سره دا څه دي؟ دا هماغه نامتو یادښتونه دي. دا واخله خپرولې پیل که هله خپاره یې کړم خو ښاغلیه دا په دې معنا ده چې موږ خپله پښه په تیشه وهو. هر څه چې وایم هماغسې وکړه خلدونه. دا سندونه خپاره که او بیا وروسته ووایه چې په دې یادښتونو کې خو هېڅ شیطاني کار نشته. پوه شه نو خلدونه د خلکو د دوکې لپاره باید دا کار وکړي. سمه ده اوس پوه شوم. موږ اړین معلومات ورته ځای ته ورسول. که اړتیا شوه له رئیس سره به نوي زده کوونکي وټاکي. عاکف سمه ده داسې خونه ده چې خو موږ یوه ستونزه لرو. څه ستونزه ده؟ سپینو زرو والا ففي سره ډېر کسټونه شته دي. پولیس به په هغه ځای برید وکړي. څوک یې اوري؟ په هغه نه پوهېږم. باسکانو دارنه هر څه دې تباه کړل. تر اوسه نه مخکې له دې نه چې ناوخته شي ورته ووایه. کېنه